د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د 1404 لمریز کال د تلې میاشتې له لومړۍ بیا د لیندۍ میاشتې تر 13 نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې تحلیلي راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. دا تحلیلي راپور کابل ښار ته له پنجشیر سیند څخه د اوبو د انتقال په اړه له یو خصوصي شرکت سره د ناستې د افغانستان د پراختیایي تګلارې تر منظورۍ وروسته د هغې د تطبیقي چارو پیل، د غوري سمنټو د درېیمې فابریکې د جوړېدو چارو پیل، د سالنګونو لویې لارې له کاري بهیر څخه د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د لیدنې، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د کابل فولاد اوسپنې ولې کولو فابریکې د دویم فاز پرانیسته، د پنجشیر پارنده برېښنا تولیدي فابریکې ګټې اخیستنې ته سپارل، د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 11 پروژو د منظورۍ په ګډون یو شمېر نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او د غراض د هیواد د بیا رغونې په خاطر ترسره کړي او دې ته ورته د نورو موضوعاتو د ترسره کېدو او عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هیوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل او ارزولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو او منفي وړاندیزونو ویشل شوي دي. د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر 4149 دی چې له دې جملې 2314 مثبت نظرونه دي چې د مجموعي شمېر 92.36 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 1533 ته رسیږي چې د مجموعي شمېر 6.34 سلنه جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمېر 312 دی چې د مجموعي شمېر 1.30 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل او ارزونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې له ترسره شوو کارونو خوښ دي او په راتلونکي کې دې ته د ورته فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. کړم خایسته بادي سوچند کړم هر الوشت خاوره بدی بیا ټکله خوند کړم هر الوشت خاوره بدی بیا ټکله خوند کړم دا ته به د خپل ژوند درمانونه نظرانه کړم دا ته به د خپل